خوست کې یو شمېر قومي مخور په ټولنه کې د شته شخصي دښمنیو د هواري په برخه کې د حکومت ترڅنګ د قومي سپینګیرو رول ډیر مهم او ګټور بولي. دوی وایي ډیری وخت د کورنیو ترمنځ ربادګي او ستونزو د هواري لپاره لومړی د هغې سیمې مخور هلې ځلې کوي او بیا یې له محاکمو سره شریکوي چې په دې سره د ډیری شخصي دښمنیو هواری شوی. نو الحمدلله د قومي د مشرانو په سلسله د ډېرې دښمنۍ چې دا کله د پای ټکی مومي دا د دې برکات وي چې دغه مشران د دې ته یو قناعت ورکړي هغه په دې قانع شي هغه بدبختۍ نه لوس وخلي. نو په دې کې د قومونو د مشرانو د علماء کرامو په دې کې ډېر غټ رول ده. دلته د جرګو او مرکو وطن دی نو اکثره پښتانه یا زموږ خوستمیشتي ولسونه د یا د لویې پکتیا په سطحه کومې شخړې چې دي کوم معاملات چې دي د قضایي ارګانونو په ځای تقریبا 90 سلنه قومي مشرانو ته مراجعه کړي. نو که چیرې په دوی په دې باره کې نور هم هلې ځلې وکړي دا یو ډېر مهم اثر تمومیږي او د دوی رول ډېر مهم دی چې د قضایي ارګانونو او دولت ترمنځ باید همغږي وي د قومي مشرانو ترمنځ. بیا د خوست ولایت سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې اتات یا شخصي دښمنۍ چې مرګ ژوبله هم لرله په دوستۍ بدله کړي او په خبره یې هڅه یې پیل کړې چې په یاد ولایت کې ټولو شخصي بدیو ته د حل لار ولټوي. دوی زیاتوي چې لا هم په دغه ولایت کې 260 شخصي دښمنۍ موجود دي. خوست ولایت کې شخړې تقریبا چې موږ سره شخصي 260 دي او په دې کې الحمدلله د موږ د مسؤلیت نه بعد تقریبا اتات یو پورې حل سوي دي. خلکو نه غوښتنه دا ده چې په کوم ځای کې مشکلات وي کومه ولسوالي کې وي شخصي بدي وي قوي وي نور اختلافات وي هغه د موږ سره شریک کړي. موږ الحمدلله په دې کې شپې د ورځې منډه وو موږ سره قومونه دلته دي او ډېر کارکوونکي موږ سره داسې چې د شخړو ته موږ بررسي وکړو. د یادونې وړ ده چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مسؤلین ویلي د روان کال له پیله تر دې مهاله د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د قومي جرګو او مرکو له لارې د قومونو او کورنیو ترمنځ 256 دښمنۍ او شخړې حل کړي دي.